السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ته همیشه چې دی لا اله الا الله وای، ایا کله دې فکر کړی دی چې د دې په معنا او مقصد باندې ته پوهیږي؟ لا اله الا الله دا صرف کلمات نه دي، بلکې کله چې انسان په دې باندې ځان پوهه کی او خپل ژوند د دې لاندې تیری، نو د انسان به کلم غیر د الله نه بل چا پورې خپل زړه ونه تړي، غیر د الله نه د انسان به کلم د بل چا نه ونه یریږي، د انسان به کلم خپل ژوند چې دی هغه ځای نه کړي، د انسان به پوه شي چې د کومې وجې نه دا پیدا شوی دی او ولې چې دی دا ژوند کوي او چی دپاره ژوند وکړي. زما محترمه وروره، لا اله الا الله معنا ده لا معبود بحق الا الله، چې نشته دی بل معبود برحق مګر یو الله دی. د دې دوه ارکان دي. اول لا اله معنا دا چې نشته دی بل هیڅ اله، دلته چې دی د ټولو معبودانو نه انکار دی، نفی ده، الا الله مګر یو الله دی. محمد رسول الله دا صرف یو اقرار نه دی چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې اقرار کې چې هغه په حق سره د الله نبی دی، بلکې د دې معنا دا ده چې ته به خپل مزاج باندې عبادت نه کې، په هغه طریقه به عبادت کې په کومه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی دی. ستا مونځ، ستا اخلاق، او بلکې ستا ټول ژوند دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. دا صرف یو اقرار نه دی، معنا دا ده چې کامیابی صرف او صرف هغه وخت موندلی شي کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر یو عمل کې تابعداري وکړي. د خپل ځان نه پوښتنه وکړه چې په حق سره ته د لا اله الا الله په معنا پوه شوی او په حق سره د دې کلمې د لاندې ته ژوند کې، که نه ته خپل زړه، خپل امیدونه د هر څه بل چا پورې تړي غیر د الله نه. په دې باندې پوه شه که چېرته تا خپل زړه او خپل امیدونه دا په بل چا پورې تړلي، ستا په زړه کې د ټولو نه ډیره یره د بل چا دپاره غیر د الله نه، ستا توکل په بل چا باندې، نو بیا ته د لا اله الا الله په معنا باندې نه پوه شوی. خپل ټول عبادتونه خاص د الله دپاره وګرځوه، په هر حالت کې د ټولو نه ډیره یره چې دی د رب العالمین نه وکړه، همیشه د رب العالمین د رضا کوشش وکړه، خپل یقین چې دی هغه کامل که په رب العالمین باندې، او دا کلمه چې دی خپل زړه ته ننباسه، د دې سره ژوند وکړه.